نو پته خو بس زه درته څه وایم چې د 2000 کې به تقریبا دا پردی ټپې څه دي دا مې په یو بل پسې ورانول د ګلزار عالم یو ټپه ما اورېدله چې هغه پچی ته پوزه د مچان مزه کوي ماله به دې مزه راکول نو که مړی به مو ما پکې دا وي پچی ته پوزه د مچان مزه کوي بیا د غزل سیټ ته لکه مطلب خیال سیټ ته بل د حالاتو ته چې مو کتل هر شي ته نو لکه شاعري یوازې دا نه ده چې سړی د مینه وکړي سړی د محبت هم لازمي دی لکه بغیر مین نه خو نه کېږي خو مطلب شاعري چې کومه ده نو بیا په دې 13 کې بیخي په 2013 کې تقریبا بیخي بیا زما دغه طرف ته مازغه کولاو شو نو بس بیا مې شروع کړله بېدر د یار ستا مننه چې شاعر دی کړم ډرایورۍ کې مې د سره چاته پوس نه کوم نو زه راته وایم چې ښه خبره ده بس مړه داره د مینهوالو مینه ده زما سره بل الحمدلله زه هر انسان سره مینه کوم مینه بېمینې نه یم که بېمینې شوم نو لکه چې دا څونه عزت الله راکړی دا رانه ټک په ټک اخیستی شي خو د هر انسان سره مینه کومه بل په هغه ضمیر کې په دې ضمیر کې بلها پرختې اوس هغه ضمیر به مخکې زه د خلکو د ښه په سکرین باندې وایم چې په سوزګي پسې به یا وروسته انښتی و یا مې گاډی چلو یا خامخا د ژوند سره روزګار دی اوس هم کوو دا نه چې پرېښیم دی خو اوس او پای کې ډېر فرق دی نو په دې باندې د الله نه لاک پیری شکر دی نو مشکلات خو هم راته ډېر زیات وي بل زه ځان سره بالپین او کاغذ په جیب کې ګرځوم کماله په لار کې ذهن له شعر راغی او ما ته پته و چې د ریکارډینګ ټایم نه دی موبایل د راغستو ټایم نه دی بازار کې ولاړ یم نو چاته ووایم یار شعر راله زر نه لیکې نو هغه راته هم ګوره که ته خو ضمیر نه زه ته هم بس حقه ضمیر یم خو پیله راله دا شعر ولیکه بیا به ضمیر ګپ ولو نو مشکلات خو پکې دي لکه تعلیم رڼا ده یار لکه دا شپې یو انسان وباسه په سترګو ړوند وباسه د شپې چې د ګاډي په یو ګاډي کې ناست یو لیټونه درته مړی والله که نیم قدم مخکې لاړ شي تعلیم رڼا ده نو بس په هېڅ پسې په ژوند کې ارمان نه راځي خو چې صرف د خپل غزل والم او بل ته وایم مالی ولیکه په دغه ټایم کې ارمان ناظر تعلیم شعر خو چې کم دی نو هغه خو هر سړی پیژني مطلب که یو سړی پټم کی کنه یو سړی په خپل نوم موخېږي نو زما شعر خلک پیژني هغه ته چې زه اکثر چې دا چا ویلي ما ته راولېږي نو چې هغې به زه یو ملګري ته ووایم چې ته راشه دا کمنټس پړاوه نو بالا خلکو پکې ورته لیکلي چې یار دا خو د ضمیر خان صاحب دی یا د چا پکې ورته نایس لیکلي چا پکې ورته ګوډ لیکلي چا پکې ورته څه نو زه خو وایم چې د حجرې وو د جوماتونو غله مې هم ولیدل د حجرې وو د جمعتونو غله مې هم ولیدل د قسم وو د قرآنونو غله مې هم ولیدل زما غزلو ستا د خولې نه مزه کوله زما غزلو ستا د خولې نه مزه کوله حیران شوم د شعرونو غله مې هم ولیدل نو چې زړه راله وچوي د یار نه مې خندا ونه وځي د بعضې شاعرانو نه به غلا ونه وځي دا غلا چې کیم دا ښه ده بس دغه چا خبره چې غلا کې هغه ته په غلا کې ځان ښه ښکاري واقعیا خو راته داسې نه ده یاده خو زمانه هر څه به زمانه هېر شي خو زمانه د خور چې مې کله مړه ده دغه رانه نه هېرېږي بس باقي د خوشحالۍ مقام هم په ما ډېر زیات راغلي د غمونو هم راغلي دي هلته تاسو ته پته اکسیډنټ هم کړي دي مطلب بلها سختې ورځې هم راغلي دي خرابې ورځې هم راغلي ښې ورځې هم راغلي نور هر څه مې شاته کړي دي نور غمونه خوشحالۍ دا مې ټول شاته کړي خو دغه یو غم نه هېرېږي پیغام خو زما پیغام خو عموما د مینې د امني زه وایم چې مینه ورورولي خوشحالي جنګونه نفرتونه دا یوې ډډې ته سړی کېدي نفرت ته یو شي نه پکار دی هغه چې د نفرت شي سړی ته نفرت وکړي نو نفرت شو نور زه وایم چې د هر شي سره مینه محبت پکار دی لکه ګوره مونږ اکثر د انګریزانو د ابلز مې د انګریزانو یو عمري کتله یو ازمري هغوی ساتلی دی هغه چې په غزي باندې تېرېږي نو هغه خپل مالک له غاړه ورکوي دلته یې راوله نو زموږ کلیوال به یې په ډزو ولي نو مینه دونه ښه شی دی زه وایم چې ټول خلک دې مینه کوي محبت دې کوي د یو بل سره د یو بل خیال دې ساتي ډېر خیال دې د یو بل ساتي نو د دوی به هم ژوند تېرېږي د دوی د ګاونډي به هم ښه ژوند تېرېږي د دوی په کلي به هم ښه ژوند تېرېږي بل د مور او پلار خدمت عزت دا دې کوي د خویندو وروڼو د ټولو نه بس بهترین خبره دغه ده چې هر څه په ژوند کې میلاویږي خو مور او پلار بیا نه راځي نو د دوی خدمت دې کوي د دوی قدر دې کوي خپو لاندې جنت دی